دلته یې موږ ته څلور دانې عددونه راکړي دي چې باید یو بل سره یې جمع او تفریق کړو. تاسې ګورئ چې دغه څلور عددونه په 3 رقم باندې راکول سوي دي. د دې لپاره چې دا اسانه موږ د دې عملیې سرته ورسوو باید په یو ډول ولیکل سي. نو دلته تاسې ګورئ چې اعشاري عدد، کسري عدد او همداسې سلنه یا فیصدي موږ ته راکړې ده. نو دلته چون دوه دانې کسرونه موږ لرو، دغه 0.9 او 150 سلنه یا فیصدي هم موږ په کسر باندې اړوو. نو د دې ځای که موږ 0.9 په کسر باندې ولیکو نو لیکلی سو 90%. صحیح ده؟ او دغه دوه کسرونه چې دي دا خپل په حال لیکو. -4/3 -1/2. 150 سلنه د دې معنا ورکوي چې 150%. صحیح ده؟ ځکه سلنه خپله د دغه پرسلو معنا ورکولی سي. اوس راځو د دوی په منځ کې داسې یو مخرج نیسو کوم چې دغه ټولو مخرجونو سره هغه اوسي LCM، یعنې د ټولو مخرجونو LCM اوسي او په دې ټولو مخرجونو باندې د ویشلو وړ اوسي. نو تاسې ګورئ چې د 2 او 3 په منځ کې ډېر زیات LCM شته دي، د 2 او 100 په منځ کې شته دي، خو دغه د 3 او د 100 په منځ کې 300 تر ټولو ښه LCM یا تر ټولو کوچنی مشترکه مضرب دی چې بیا په ټولو باندې د ویشلو وړ هم کیدلی سي. نو دلته لیکو 300. 300 تقسیم د 100 کیږي 3. 3 ضرب د 9 کیږي 220. همداسې دویم کسر ته یې لیکو منفي 300 تقسیم د 3 کیږي 100. 100 ضرب د 4 کیږي 400. دریم کسر ته هم 300 په مخرج کې لیکو. 300 تقسیم د 2 کیږي 150. 150 ضرب د 1 کیږي 150. همداسې څلورم کسر ته جمع 300 لیکو. ګورئ 300 تقسیم د 100 کیږي 3. 3 ضرب د 150 کیږي 450. اوس نو د دې ځایه موږ دغه ټول صورتونه چې دي جمع کوو چې مخرج یې 300 ده. لومړی عدد چې دی هغه 220 دی، دا خپله لیکو منفي 400 منفي 150 جمع 450. دلته تاسې ګورئ چې موږ دوه منفي عددونه لرو، دغه دواړه صحیح ده. منفي 400 منفي 150 دا کیږي منفي 550. دا دواړه عددونه خلاص و. اوس منفي 550 جمع 450 تاسې پوهیږئ چې دې عددونو علامه چې ده یوه منفي ده، نو دا منفي کیږي د یو بل څخه، دا کیږي منفي 100. نو که موږ ولیکو 220 منفي 100 نو دا د دې ځایه مساوي کیږي ده مثبت 120 پر 300 سره.